ښه مونږه کارنامه کې به یو لیبل مې واخیستی ده نمبر مې واخیسته او نمبر چې که یو سپیس دلته واخله او دلته ورته ورکړه چې څه ورکړه دلته نمبر پلس پلس که سي ده ښه بیا دې نه وروسته ورته شرط ورکوم سي ده if number is less than or equal to 10 موږ سره باید چې کېږي 10 نیچرل نمبر موږ سره چې کېږي مطلب د لسو پورې نمبر موږ سره په پرنټ کړي سي ده نو موږ سره چې کوو اوس راځو ورته وایو چې دې نه وروسته چې ورکوم go to where go to label go to label او دا په سیمی کولن سره ختمېږي راشه ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سي دا 10 واخیسته موږ سره خو چېرې ګورئ داسې هم تاسو ورکوئ چې مطلب دغه شرط راواخلئ او دا شرط چې کړي دا د اف سټیټمنټ ده سي د دې کې موږ سره کوم دومره غټه خبر نشته سي دا دواړه واخله دا واخله او دا چې که دلته یې پټ کړه او راشه اوس چې که کمپایل اینډ رن کړه 10 پورې نمبر موږ سره پرنټ شوی اوس څه شي کېږي ګوره موږ سره نمبر 1 ده که نه دی نو چې شی به کېږي دلته به راشي لیبل سره کار نه لري ګوره نمبر 1 از لیس دین 10 ده او بالکل شرط موږ سره تطبیق کېږي چې 1 از لیس دین 10 ده سي ده نو چې کېږي نمبر به موږ سره پرنټ کړي او یو سپیس به موږ سره واخلي بیا به نمبر پلس پلس شي نمبر پلس پلس مینز دا څه شی ده مطلب 1 ده که نه نو 1 سره به یو جمع شي او په څه کې به موږ سره دا سټور شي نمبر کې به څه سټور شي موږ سره نمبر کې موږ سره 2 سټور شي سي دا د دې ځای نه وروسته سي چې نمبر دلته یو موږ سره پرنټ شي سو دا موږ سره اول یو پرنټ شي سي دا بیا دغه نه وروسته موږ سره څه شي دلته 2 شو ویلي سي دا نو بیا څه شي go to label به شي بیرته به لیبل ته راشي دې ځای نه به کار شروع کړي بیرته 2 is less than 10 دا ویلیو به نه راخلي 2 is less than 10 ده او بالکل 2 is less than 10 ده ځکه چې دلته 2 شوی ده نو بیا چې موږ سره پرنټ کړي بیا به موږ سره 2 پرنټ کړي دلته سي دا نمبر په ځای باندې همدارنګه بیا به نمبر پلس پلس شي نو نمبر په 2 نه څو شي بیا به 3 شي ځکه چې 2 plus 1 به شي او دا به equal 3 شي او بیا به څه شي موږ سره بیا به راشي go to label به شي دې ځای ته به لاړ شي بیا به دې ځای نه کار شوي چې د نمبر 3 نیول شوی ده ویریبل وي نو 3 is less than 10 نو 3 به موږ سره پرنټ کړي او همدارنګه تر لسو پورې مطلب چې دا موږ سره تکراریږي سي دا نو دا اوس موږ پروګرام په go to statement باندې ښه راځو موږ دا دې نه وروسته go to statement موږ په لوپس کې هم یوز کولی شو دې نه وروسته په لوپس کې هم د go to statement نه کار اخلو سي دا لکه څنګه ګورل د ګوټو مې په څه کې یوز کړی ده په لوپس کې یوز کړی سي ده خو دې باندې تاسو نه پوهېږئ سي د دې نه مخکې مطلب لوپس مطالعه کړو بیا به دا کې کور کړو سي ده ګوره انټیجر 18 ده او لوپ که چې که ډو لوپ مو اخیستی دا هم کړي دي سي ده انکریمنټ کړی ښه راځو مونږ یو نوی چپټر سټارټ کوو چپټر نمبر 3 ښه راځو ګوره ویډیو ګورو چې څومره ویډیو شوې ده مونږ سره 2 minutes ښه راځو مونږه وایو چپټر نمبر 3 loop statement a statement or set of statements which is executed repeatedly is called loop in C++ programming مونږ وایو که چیرې یو statement د یو نه زیات دفعه چې شي موږ سره پرنټ شي دې چې وایي دې ته موږ سره لوپ سټیټمنټ وایي څه سټیټمنټ وایي لوپ سټیټمنټ سي دا تھرډ چپټر ده سي سیکنډ چپټر زموږ ختم شي او هغه کې به چې کوم موږ ایکسرسایز کار کوو سي دا خو دې نه مخکې چې مطلب دې باندې کار وکړو راځي په ایکسرسایز امانه سټډي فیلز باندې چې کوم ایکسرسایز تیار کړی هغه باندې کار وکړو سي دا مطلب کنډیشنل سټیټمنټ ټول پکې مطالعه کېږي سي دا ښه دا ایکسرسایز زموږ سره دې نه مو څو دانې کړي وو دې نه مو مطلب ته 2 کړي وو سي دا دریم نمبر زو write a C or C++ program to check whether a number is negative, positive or 0 to check whether a number is negative, 0 or positive سي دا چې کوم نمبر که چیرې موږ وایو چې انټیجر نمبر مو واخیستې سي دا انټیجر نم مو واخیستې نم مطلب نم means number صحیح دې باندې وایي تاسو پوه شئ سی آوټ که موږ سره چې کوم زه ورته وایم چې پروګرام به لږ زر کوو انټر ا نمبر او دې نه به چې کوو سی ان که موږ سره چې نم سی ان که موږ سره نم if num is less than 0 first condition سی آوټ که موږ سره the number is negative موږ وایو کنه نیگیټیو پازیټیو او 0 موږ معلومو سي دا second else if number is greater than 0 ګوره موږ else if باندې راولو سي دا if else باندې سي دا else if number is greater than 0 نه greater معلومه خبره ده چې مطلب پازیټیو سایډ ته ونه چې که سی آوټ کوم سره اندغه سی آوټ راواخله دا چې دا کاپی کول در راشه پیسټ که سي دا اول د شي یو که نیګیټیو په ځای
sorry negative ځای باندې positive شو سیده او دریم نمبر راځم دریم نمبر چې کده else واخله else کې چې ورکا سی اوټ کوم سره the number is 0 or دلته چې 0 لیکه صحیح شو the number is 0 اوس ګوره مونږه پرینټ کوو دا مونږ وایو چې 1 ورکا the number is positive exactly minus 1 ورکا the number is negative 0 ورکا the number is 0 نو دا چې دا زمونږه پروګرامو هر څو ګوره انته کې go to استعمالو سیده go to اول شي کو باید لیبل ورکو کوم ځای زموږ په کار دي زموږ په کار چې مثلا دوباره نمبر موږ واخلي سیده نو شي کوم go to زه شي ورته ورکوم چې لیبل مې ورکو زه چې ورکوم زه دې څنګه ورته راځم چې go to label سیده لیبل ته لاړ دا go to لیبل دا او دا چې د go to statement دا execute کا 1 में वर्क है the number is positive बया इंटर नंबर का minus 1 में वर्क है the number is negative बया वर्क है 10 में वर्क है खुदा मतलब फ्लो में सर गलत شو इंटर नंबर सीधा तो लब छी को यू नो न्यू लाइन वाखलू न्यू लाइन सीधा और छी का उस प्रिंट का 10 में वाखते the number is positive बया नंबर का minus 10 में वाखते the number is negative और 0 में वाखते the number is 0 ये छी का 100,000 वर्क है और उस चोर के सीधा 12 वर्क गोरा positive कशेर नेगेटिव द्वारा करना नेगेटिव वरेश सीधा तगोर नेगेटिव रजी 0 और सुमरे 0 वर्ग की नंबर इज 0 सीधा दाव नेक्स्ट प्रोग्राम सीधा ब्राउज़र रबल प्रोग्राम था fourth number program then check if the number is divisible by 5 or 11 or not सीधा ब्राउज़र नंबर पे यवलस او पदरियो باندې موږ سره divisible دا کنه دې پر موږ سره सीधा دا نمبر موږ چې کول غواړو نو सीधा ګورو سټریټ هم لري کول غواړو سره څو ګورو چې آیا دا نمبر موږ پټ کړ دا په سو باندې موږ سره چې په 500 باندې په ولس باندې آیا د ویش ورډ دا کنه خرجو if number divided by 2 equal to 0 سیده see out موږ به د دوه داسې اخته سیده چې the number is divisible by 2 not by 3 3 okay 3 or 11 say that number is divisible by 3 okay na then else if number is divisible by 3 or 11 په یو وخت کې سي دا چې یو وخت کې سره زه چیک دا خو شي سي دا مطلب چې دا موږ سره 0 راغی همدارنګه end number دا end یا ان وخت یا نه وخت دا موږ څه په یو ځای باندې تقسیم کوو دا موږ سره 0 جواب راکړي نو چې the number is divisible by 3 and 11 this ساده 11 چې مخلوق وي by 3 and 11 اته نو رسته چیک څه واخله اول څه ورته چې سی اوټ کا the number is not divisible by 3 and 11 sorry the num باید واخلو سیده موږ وایو څو ورکا راشه ضرورت هم چې 111 ورکا the number is not divisible by 3 and 11 بیا بل نمبر ورکا ټرای کوو سیده چې کوم نمبر موږ سره میچینګ کړي نو هغه به څه کیږي هغه موږ سره ایگزیکیوټ کیږي سیده همدارنګه راشه ګوره زه وایم د دې 11 پر ځای چې دلته 9 واخله سیده او راشه اوس بیا چې 99 the number is divisible by 3 and 11 خو نه 11 نه موږ سره چې دا 9 کا او دا هم 9 کا the number is divisible by 3 okay 12 का the number is divisible by 3 and 9 okay چې زویم نه the number is not divisible by 3 and 9 صحیح شو دا زموږ نړۍ پروګرام د بل پروګرام پورې د الله مسپارم